د نبی علیه الصلاۃ والسلام بل صحابي دی عبد الله ابن حذافه رضی الله تعالی عنہ چې کله مسلمانانو په روم باندې حمله وکړه کنه په روم باندې نو عبد الله ابن حذافه رضی الله تعالی عنہ ډیر په بهادری سره جنگیدو کافرو دا وغوښتل چې دې گرفتار کې هو گرفتارول نه شو لزر پوج یوازې عبد الله ابن حذافه رضی الله تعالی عنہ گرفتار کو لزر پوج نشو گرفتارول لزر خلق ته نتاو شو نه الګ نه گرفتار کو چې کله گرفتار کو کنه او د روم بادشاہ ته پیش کړی شو د روم بادشاہ ته نو د ډیر سخت غوسه وي د ډیر زما پوج مړ کو زما ډیر نقصان دی لک کړی دی پرېدم خو د سر نه وي د سر ووي سر تینه ووي یو وزیر او خيارو وی حضرت کو دې ژوندې پرې خو دې شي کنه په دې کې موږ ډیره فائدہ ده په دې کې موږ ډیره فائدہ ده ډیر د کمال سړی دی داسې طاقتور ځوان لمه په ژوند کې نه دی لیدلی چې لزر پوج هغه یوازې گرفتاری نو داسې نوجوان دې ژوندې پرې دی د مرګ لایق نه دی مې پرېږده کو دې زمونږ ملګری شو موږ ته به ډېره فایده راکړي وی صحیح ده وی څنګه به یې ملګری کوو وی څه لالچ مالچ وله ورکړه کېدای شي زمونږ ملګری شي ځکه خو دنیوي خلک و دنیوي د هغوی نظر د دنیوي خلکو نظر خو ټول په دنیا یې که نه بادشاه نو وزیر ورته وی څه لالچ مالچ وله ورکړه کېدای شي زمونږ ملګری شي نو موږ له به ډېر پوج مضبوط کړي نو بادشاه ورته وایي وی عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنہ مخامخ ولاړ وی عبدالله وی جی ډیر مال به درکمه او زما پوج لراشه په کم پیغمبر چې د ایمان راوړی دغه نه انکار وکړه دغه نه څه وکړه انکار وکړه نعوذ بالله کافر شه زمونږ ملګری شه ډېر غټ مال به درله درکمه عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنہ په خندا شو وی خندل بادشاه ورته ولې خاندي وی ډېر بېوقوفه انسان یې ښه عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه ته وی ډېر بېوقوفه انسان یې ما وایي چې بادشاه هوښیار سړی وی ته خو ډېر بېوقوفه وختې وی ولې ما ته بېوقوفه وایي وی بېوقوفه درته ځکه وایم که دنیا زما مقصد دی خو زه به د مدینې په بازارونو کې تجارت په ما کوم کوم مال زما مقصد دی نو ما میدان جهاد کې بیا کتل سو خو د مدینې په بازار کې به مزاله تجارت کوم نو د تورو لاندې څه شي له راتلم چې ما دنیا ګټله نو ته ماله د دنیا لالچ راکوې خو ته ډېر بېوقوفه وختې که نه زه دلته مال له راغلم دنیا له راغلم چې تورو ته مې سټ لاندې کړی دی بادشاه ورته وایي ښه مال دین دی په کار وي نه یو بله خبره درته وکړم یو زما ملګری شي نو ډېر لویه مرتبه درکړم ډېر غټه عهده در کوم خو زما د پوج ملګری شه په دغې پیغمبر انکار وکړه زموږ ملګری شه نو ډېره لویه عهده در کومه عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی بیا د بادشاه ته وایي د روم بادشاه ته وایي تا زه نه یم پېژندلی به تا زه پېژندلی دا خبره به تا نه کوله خو تا زه ونه پېژندم که نه زما تعریف تا نه دی پېژندلی که تا پېژندلی تا به دا خبره نه کوله بادشاه ورته وایي ولې زه دې پېژنم که نه چې عبدالله دې نوم دی او د مدینې نه راغلی یې عربي زه دې پېژنم نه تا نه یم پېژندلی وایي ته څوک یې زه ته راته ووایه وایي زه د دواړو جهانو د سردار صحابي یم زه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم صحابي یم او په مخ د ځمکه د صحابي نه غټه درجه بله نشته دی ته به ماله څه عهده راکې د پیغمبر نه وروستو چې غټه عهده ده د چا ده د صحابي ده نو ماله الله د صحابي درجه راکړې ده د یو صحابي د قدم د خاورو سره تمام کائنات نشي برابرې دی ته به ماله څه عهده راکې زه د نبي علیه السلام صحابي یم ماله دا عهده پوره ده که نه ته به نوره عهدې ماله څه راکړې بادشاه له غوسه ورله وایي د ده نه سر ووایي سر ترې نه ووایي ډېره سمېدو نه دی وزیر ورته حضرت یو موقع مالم راکه یو موقع مالم راکه یو لالچ وله زم ورکوم وایي ځه ته وګوره چې ته ورسره څه کوې وزیر عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنہ یو کمرې ته ولېږو شپه به نن دی زما سره کوي عبدالله به نن شپه زما سره کوي وزیر وي ټیک چې ستا سره دې شپه وکړي کمرې تیاره کړې او ډېره ښایسته کمرې تیاره کړې ډېره ښکلې کمرې تیاره کړې د خوشبویانې هر څه یې پکې دغه کړي دي عبدالله ابن حذافه ته وایي ته نن زما میلمه دې کمره کې شپه وکړه صحیح ده عبدالله رضی الله تعالی عنہ کمرې ته لاړ نو چې کله دا شپه شوه داسې که نه لږ لږه شپه پخېږي د ده یوه لور و ډېره ښایسته و د دې وزیر ګوره د کافرو دا وتیره ده دا د هغې عادت دی هغې ټول عمر د مسلمان د ګمراه کولو دپاره ښځه استعمال کړې ده زر او زن پیسې او ښځې دا د کافرو وتیره ده دا د هغې عادت دی وایي په دې دوه شیزونو مسلمان ډېر زر دوکه کېږي مسلمان چې وایي خرابی که نه نو په دې دوو سیزونو به دی خرابی پیسه ورکه او ښځه ورکه دې باندې دی ګمراه کېږي نو د وزیر یو ډېره ښایسته لور وه او هغې ته وایي ځان چې څومره تیارولی شي تیار کړه
هغې ځان تیار کو او هغې ته وي د دې نوجوان کمرې ته لاړ شه. مطلب یې دا چې دی زه د خپلې لور په عشق کې ګرفتار کړم بیا کار آسان دی. نه هغې دغه کمرې ته ولېږله. چې کمرې ته یې ولېږله اوس دا ناسته ده او ځان ورته شو کوي او خبرې ورته کوي. عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه ځان ته مسله وغوړوله، څادر یې ځان ته وغوړه، ودرېدو الله ته په مانځه ودرېدو. نو دا زنانه وایي زه ورته ګورم د بادشاه دا لور وایي یا خو په سجده پروت دی الله ته جاړي، او چې کله راپاسې فارغ ټایم میلاو شي په نبي علیه السلام درود شروع کړي، په نبي علیه السلام درود وایي او جاړي، نبي علیه السلام یادوي او جاړي. حیران یم یار دا څه شی دی، دا څنګه انسان دی. چې کله د پېشمني دا ټایم شو که نه دا جینۍ پسې ورله نږدې ورته کېناسته، اوس ورله پیغور ورکوي که نه، پیغور یې وله ورکو. هسې خلک وایي چې ډېر مضبوط نوجوان دی، هسې خلک وایي چې ډېر مضبوط هلک دی، 10,000 پوځ یې نشي ګرفتارولی. دلته څنګه ځواني په یو ښځه دې وس نه راځي، هغه در سره خواته ناسته ده، دومره طاقت نه لري، او وایي چې ډېر نوجوان هلک دی او ډېر طاقتور هلک دی. هسې غیرت یې وله ورکو که نه. ته څنګه نامرد دی کوڅې چل دی. عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه ته وفرمایل اول زمانه لږ لدې کېنه، ما ته نږدې کېږه، ما ته د دواړو جهانو سردار ویلي چې د نامحرمې سره به یو ځای نه کېنې، ته ما لپاره نامحرمه یې. او بیا عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه ته سر اوچت کو، ما ته ستا حسن هېڅ خوند نه راکوي، ما ته ستا حسن د سره څه مزه نه راکوي. وی ولې؟ ما چې د دواړو جهانو د سردار مخ لیدلی قسم په الله کو بل مخ ما ته خوند راکوي. زه چې د دواړو جهانو په سردار په عشق کې مبتلا شوم قسم په الله کو زه بل عشق پېژنم همو. ما ته هسې مخې ته مه کېږه، نه ستا عشق ما ته خوند راکوي نه ستا مخ ما ته خوند راکوي. او بیا په جړا شو، ځان ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کو. زنانه تې سیټ ته شوله، سهار شو. چې سهار شو که نه او پلار یې راغی دروازې له دروازې پسې کوله وکړه، نو چې لور یې د کمرې نه راځي نو نقاب یې اچولی دی. څه یې اچولی دی؟ مخ یې پټ کړی، نقاب یې اچولی دی. نو پلار یې ورته وایي دا داسې چل کړی دی، دا خو ما هم مخ پټ کړی، نو دا خو راته وایي د شپې کارګزاري خو راته بیان کړه که نه سړی دې ګرفتار کړی که نه. لور یې ورته وایي زما د مخې نه اخوا شه، ته زما دپاره نامحرمې پلار ته وایي، ته زما دپاره نامحرمې. وی څنګه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، زه د شپې مسلمانه شوې یم، ته زما دپاره پلار یې خو کافر یې زما دپاره نامحرمې، او لعنت دې شي په تا باندې چې تا زه هغه ته پیش کولم او هغه زما د عزت خیال ساته. داسې مسلمانان تیر شوي په مخ د ځمکه، داسې مسلمانان تیر شوي په مخ د ځمکه، هغې د خپلو سترګو داسې حفاظت کړی دی. بادشاه چې خبر شو، بادشاه وی نه کېږي، ټیک د زه ورله داسې سزا ورکوم چې دی به یاد وساتي. د روم بادشاه دی، کړی د تیلو سور کو، د تیلو یې کړی سور کو ډک کړی دی، وړو ته بل کو چې دا تیل ښه وټکېدل که نه وی رای ولی بس رای ولی. نو عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی چې راوستی شو که نه راوستی شو، او چې دې تیلو ته یې وکتل که نه او کسانو د لاسونو نیولې، نو عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی په جړا شو. چې تیلو ته یې وکتل او ځان ته یې وکتل چې کپړې ته ایستلې او دې ته یې ورولي، نو په جړا شو. نو بادشاه وخندل، وی ما ته پته وه چې دی دې ته نشي ټینګېدی سړیا، ما ته پته وه چې نشي ټینګېدی، خو زه ورته وایم دی نه مني، نو راوروسته یې کوي ویرېدو که نه زموږ ملګری شو. هغه ورته وایي نه حضرت ته خطا شوې، ته څه شوې؟ د روم بادشاه ته وایي ته خطا شوې. ولې؟ زه د یارې نه جاړم. نو جاړې ولې چې د یارې نه جاړې؟ وی جاړم په دې باندې چې زما یو روح دی او دا به په نبي علیه السلام قربان شي، صرف یو روح مې دی، دا به په نبي علیه السلام قربان شي. ارمان چې زما 100 روحونه وي او یو روح یو جسم زما دې تیلو ته ورتاوېدی او په نبي علیه السلام قربانې دی. جاړم په دې باندې چې دغه یو روح دی دا به ختم شي، ارمان چې 100 روحونه وي ما په نبي علیه السلام قربان کړی وي. تاریخ لیکي وی عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی چې څنګه تیلو ته ورتاو که نه